هر مؤمن باید هغه اوصاف چې کوم الله په قرآن او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې بیان کړي حتی الوس هغه په خپل ژوند کې راولي نن مسلمان دعا کوي دعا یې نه قبلېږي نن مسلمان زارۍ کوي زارۍ یې نه قبلېږي نن مسلمان آوازونه کوي آواز یې الله نه اوري وایي نه اورم دا ستا آواز اصلا قابل قبول نه دی هغې وجه څه ده له دې وجې نه هغه آیت کریمه چې کوم په قرآن کې راځي ادعوني استجب لکم ما ته آواز وکړئ الله وایي ما نه وغواړئ زه به ستاسو دعا قبلوم ابراهیم ابن ادهم رحمه الله یو ورځ د خلکو په قطار باندې تیریږي او خلک ورته وایي چې ای ابراهیم ادهمه الله په قرآن کې وایي چې ادعوني استجب لکم ما نه وغواړئ زه به دعا قبلوم اما موږ دعا کوو او دعا هم نه قبلېږي څه وجه ده د علت څه دی چې زموږ دعاګانې نه قبلېږي نو هغه ورته وایي چې ان قلوبکم ماتت بعشرة اشیاء دا ستاسو زړونه مړه شوي دي په لسو څیزونو سره لسو شیانو ستاسو زړونه له منځه وړي دي مړه کړي دي نو د مړ زړه نه د غافل زړه نه به الله څنګه دعا قبوله کړي حدیث کې راځي چې الله د هغه زړه دعا نه قبلوي چې غافل او بې پروا وي هغه زړه چې مړ وي له هغه نه به څه دعا قبوله کړي نو وایي چې اوله خبره دا ده انکم عرفتم الله ولم تؤدوا حقه تاسو الله جل تزمتو پیژنئ تاسو په دې یقین لرئ چې الله شته خو د الله حق هم نه دی پوره کړی د الله جل تزمتو حق هم پوره نه دی ادا کړی دویمه دا ده ثانیا قرأتم کتاب الله ولم تعملوا به تاسو د الله کتاب روزانه لولئ همیشه یې لولئ په کور کې په مسجد کې خو لیکن عمل پې باندې نشته دی صرف تلاوت تاسو سبب جوړ کړي عمل پې باندې نشته ثالثا ادعیتم عداوة الشیطان ووالیتموه تاسو د شیطان د دشمنۍ ادعا لرئ چې شیطان زموږ دشمن دی خو په ټولو اموراتو کې او په مسایلو کې شیطان پسې روان استئ دوستي له شیطان سره شروع کړې ده رابعا ادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سننه واثره تاسو د محمد رسول الله د مینې او محبت دعوی کوئ خو د هغه سنت او آثار پریښي په ژوند کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نشته آثار نشته هر یو نارې وایي زه امت د رسول یم زه سنت په ځای کومه لیکن د سنتو طریقه اصلا نه په ژوند کې شته نه په کور کې شته نه په کار کې شته او نه په بدن کې شته او په هیڅ حالت کې نشته پنځمه خبره ادعیتم حب الجنه تاسو د جنت محبت دعویدار استئ چې یاره زه له جنت سره مینه لرم ولم تعملوا لها د دې جنت د لاسته راوړلو لپاره تاسو هیڅ عمل نه دی کړی سادسا ادعیتم خوف النار ولم تنتهوا عن الذنوب تاسو خو د دې ویره د جهنم د اور نه کوئ یا دا ادعا لري چې جهنم اور دی او دې کې سړی سوځي خو بیا سره له دې نه ټوله ورځ د ګناه په کارو کې مصروف استئ له ګناه نه ځان نه ساتئ سابعا ادعیتم ان الحق موت حق تاسو دا ادعا لري چې مرګ راتلونکی دی ولم تستعدوا له د مرګ لپاره تیاری نه ساتئ ثامنا اشتغلتم بعیوب غیرکم تاسو ټوله ورځ په نورو باندې نکته چیني او عیبونه فلاني کې دا عیب دی فلاني کې دا عیب دی فلاني کې دا عیب دی هر چا پسې نښتي استئ او بل دی وترکتم عیوب انفسکم خپل عیبونه هیر کړي دي خپلو عیبونو پسې نه ګرځئ تاسعا تأکلون رزق الله ولا تشکرون د الله جل تزمتو رزق خورئ روزي یې خورئ اوبه یې څښئ خو شکر نه ادا کوئ او عاشرا تدفنون امواتکم ولا تعتبرون تاسو خپل مړي ښخوئ خو له هغې نه تاسو پند نه اخلئ له هغې نه تاسو هېڅ زده نه کړل چې دا نن لاړه سبا به زه ورپسې یم نو څه باید وکړم نو په دې اساس باندې زما محترم ورونو هر مسلمان لپاره ضروري ده چې په قرآن او سنت عمل وکړي دا د دین په لاره روان وي او حتی الوسع هغه کوم دیني مسایل چې دي دا راټینګ کړي تر څو پورې چې د دین مسله د دې انسان په ژوند کې وي الله به له نفاق نه ساتي الله به له منافقت نه ساتي الله به له نارواو او له ګناهونو نه ساتي او که چېرته
نو بیا تباہی او بربادی ده. الله دې اول ماته او بیا ټولو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.